د اتاویل په فاونډیشن په رمضان کې یو بل نوې کارنامه زه دا په تاسو باندې هم ګورم. دا ویډیو ما وکتل، زما په خپل ځان ډېر زیاته خوښه شوله، نو اوس په تاسو هم ګورم. ویډیو تاسو تر اخره وګورئ. ملګرو د اتا چې څنګه تاسو پیژنئ چې د افغانستان د خلکو سره ډېر زیات هیلپ کوي. څنګه چې تاسو ته پته ده چې رمضان دی او دغسې په رمضان کې دا ورځ ته ورځ په غریبانو باندې راشن تقسیموي. نو د یو ویډیو د زما خپل ځاني ډېر زیات خوښه شوله چې یو ابۍ ورغلی دی، نن د هغې خوا دی، هغې له راشن وړی دی. نو ویډیو به زه تاسو باندې هم ګورم. دا ویډیو ما سره په سکرین باندې وګورئ. راځئ ځو اتا ویډیو طرف ته، د هغې نه پسې بیا موږ خپلې خبرې کوو. کور ته سترګو تور ته زړه ټکور دې نشته، یتیم پلار دې شهید شوی او چېرته تللی وې؟ غاړګۍ چا واخیسته؟ غاړګۍ او دا چېرې دا چېرې تړلی دی؟ لکه دا وخت خدایه نو د مینې کور ته سترګو څه شی دې ورته واخیسته؟ نن نهمه روژه ده، روژه څنګه تېرېږي ومورې؟ زه روژې داسې سخته راباندې تېره کړه، بله میاشت سخته راباندې تېره. ولې؟ ولې برات میاشت نه زه نه وم کنه، زه تلم مړو پسې. نن نهمه روژه ده، څنګه دا روژه دي؟ په خدای دغه بندیان خدمت ډېره وړي یا داسې ناست وي، د خدای وي که ناست. الله 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 نو زما خور څنګه ده؟ خور ښه ده؟ او څنګه یې روژه که بوزه؟ وایي روژه خورې؟ روژه ولې خورې؟ روژه ولې خورې؟ فکرې د ژوند په لاره څوک دي؟ ملیان د روژه ماتې دپاره ښه اوس ورکې انرژي پیدا شي که نه. دا د مربا، دا د بل رقم مربا، او دا د لوبیا او نور. پاک الله دې ښه وکړي. زه خدای دې ودان اولاد لري چې زما مسکینې دغه روژه داسې ښه دوستانو، دا ویډیو تاسو ما سره وګورل چې اتا بایي چې کوم دی، نو یو ابۍ له ورغلی دی او یعنې د هغې سره خپل هیلپ کوي. نو که موږ وګورو نو د افغانستان کې یو اتا بایي دی او یو بل هم دی. د ټیم کې زما نوم یې هیر شولو چې دوی دواړه د افغانستان د ولس سره ډېر زیاته مینه لري او یعنې د هغوی سره چې څومره هیلپ وي نو د خپل وس مطابق هیلپ ورسره کوي. نو شاباسي دې وي هم په داسې سوشل ورکرانو. که موږ وګورو د پاکستان سوشل ورکر نو هغوی هم ډېر زیات هیلپ کوي، خو یعنې د دوی په شان نه کوي. دا دوی چې په سوشل میډیا باندې کوم کار کوي نو ډېر زیات ښکلی کار کوي، یعنې په دوی باندې خلک فخر کوي. یعنې د دوی سره د خلکو دومره مینه ده چې دوی په میلیونو باندې فالوورز دي. نو بالکل عزت او ذلت چې کوم دی الله ورکوي، او د چا چې نیت صفا وي نو الله هغه له ډېر زیات عزت ورکوي. نو بالکل اتا بایي چې کوم دی نو د پاکستان د خلکو سره هم ډېره مینه ده، د افغانستان د خلکو سره هم ډېره مینه ده. د افغانستان د خلکو یو خدمتګار دی. که موږ وګورو نو د افغانستان کې څونه هم غریب خلک دي نو اتا بایي د هغوی له ځان رسولی دی او د هغوی سره خپل وس مطابق چې څومره هیلپ هم دی نو هغه یې ورسره کړی دی. دا کومه ویډیو چې تاسو ما سره وکتله نو دغه ویډیو چې کوم دی نو اتا بایي یو مور ده چې هغې له تللی دی، یعنې کونډه ده او هغه وایي چې د روژه ماتي دپاره زموږ سره هېڅ څه هم نه وو، خو اتا بایي بیا راغللې او ډېر زیات سودا یې ولې راوړله. نو هغې ورته ډېرې دعاګانې وکړلې. نو موږ او تاسو له هم پکار دي څونه سوشل ورکر چې دي چې دغسې اتا بایي په شان سوشل ورکینګ وکړو. موږ وګورو نو پاکستان کې مایک ته ډېر زیات سپک کتلی کېږي. دا یو څو خلکو د لاسه دا مایک بدنام دی په دې وجه چې هغوی به د غریب حق خوړلو. نو الله دې وکړي چې ټول سوشل ورکر د اتا بایي په شان جوړ شي. نو انشاءالله پاکستان به هم ډېر مخ په وړاندې باندې لاړ شي. نو دا اتا بایي ویډیو وه، زما ډېر زیاته خوښه شوله. ما چې تاسو سره هم شریک کړمه. که ویډیو هم خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، مخکې نور ملګرو سره هم شیر کړئ او سعید جان افیشل چینل ته سره سبسکرایب کړئ. او اوس ما له راکړئ اجازه تو چې چېرته هم یې الله مو خوشحاله ساته. د لوی الله په امان.